ها ګردو کې کاڼي ولې جوړیږي؟ کم هغه څیزونه دي چې هغه موږ بند کړو زموږ نور شګې او کاڼي په ګردو کې نه جوړیږي، یا کم هغه څیزونه دي چې هغه موږ زیات کړو نو چې زموږ کم کاڼي یا کمې شګې ګردو کې جوړې شوي دي چې هغه ایزیلی پاس شي. اول درته خبره کوم، ګردې چې کومې دي کډني، دا د انسان په بدن کې یو اهم رول ادا کوي. د دې کار څه شی دی؟ ستاسو څومره بلډ دی، وینه دی، هغه فلټر کوي، صفا کوي، هغه نه چې کوم ویسٹ پروډکټ دي، کوم خراب څیزونه دي هغه ترې راوباسي، هغه د یوریټر په ذریعې سره بیا بلیډر ته، بیا یوریتر په ذریعې سره ستاسو بدن نه خارجيږي د وړو بولو په صورت کې. دا د دې مین کار دی چې ستاسو وینه چې کوم دی دا صفا کوي، فلټر کوي. اوس د ګردو شګې ولې جوړیږي؟ د دې میکانیزم چې کوم دی هغه ډیر غټ دی، خو جوړیږي داسې چې ستاسو یورین کې کوم کرسټل پارټیکل دي هغه دې نه یوازې شي، هغه څه شی وکړي، ګردو کې شګې جوړې شي. ولې ستاسو اکثر یو نیم خوراکونه داسې وي، جینیټیک هم کیدلی شي د هغه د وجې ګردو شګې جوړې شي، او دا چې کوم مین یوریټر چې کوم دی، کوم باندې چې زموږ وړه بول پاس کیږي د بلیډر ته، بلیډر نه بیا یوریتر ته، هغه مین چې کوم سنټر دی هغه بلوک کی، نو د دې د وجې انتهایی زیات پین هم کیدلی شي، او دا پین انتهایی زیات یو اکثر داسې چې کوم یورین فلو دی هغه مکمل بند کی. ا سیمټم چې کوم دی چې د چام ګردو کې شګي وي هغه ته څه شي سیمټم کیدلی شي، هغه کې څه سره تللی شي، هغه کې باول دغه ملي کې به انتهایی زیات درد راځي. اول خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه بزړه خرابېږي. دریمه خبره هغه ته به ولټي راځي. څلورمه خبره هغه چې کلم وړه بول پاس کوي هغه ته به انتهایی زیات درد کیږي. پنځمه خبره د دې چې کوم یورین کلر دی هغه به پینک وي، مطلب ګلابي به وي، یا به دغه یورین کلر چې کوم وي هغه به سور وي. دا سیمټم دی مین. او دا چې کومې شګې دي دا خپل هم پاس کیدلی شي، داسې ضروري نه دی چې د دې لپاره خامخا یو غټ اپریشن ضرورت دی. دا خپله کله کله چې تاسو اوبه زیاتې وڅښئ یا داسې میډیکیشن دي چې هغه وخورئ دا خپل هم پاس کیدلی شي، خو اکثر داسې شګې وي چې هغه پوره چې کوم د یورین فلو دی هغه مکمل بلوک کي، او د هغې دپاره خامخا هسپتال ته تلل انتهایی زیات ضروري دي. د دې ټیسټ چې کوم دی، ټیسټ کې اکثر سی ټي سکین هم کیدلی شي، ایکسرم پکې کیدلی شي، الټراساوند هم دې کې کیدلی شي، د یورین ټیسټ هم دې کې کیدلی شي چې انفیکشن خو شته که نشته دی. نو دا څیزونه ضروري دي ډاکټر دپاره. کله چې ډاکټر ته پته ولګېږي چې شګه یا کاڼی د ګردې کمې حصې کې دی، کم ځای بلوک کړی دی او د دې سایز څومره دی، بیا ډاکټر ته د دې څیز علاج انتهایی زیات اسان وي. نو کله چې ټیسټ کیږي نو هغه ضروري وي، هغې باندې چېرته هم تاسو مه وایئ چې نه ما نه دومره ټیسټونه وکړو یا دا څیزونه یې وکړو. نو ټیسټ انتهایی زیات ضروري وي ستاسو ګردو کې چې ستاسو شګه چېرته دی کاڼی، او د هغه لوکیشن چېرته دی، او هغه څومره غټه دی او څومره وړه دی. نو که کله هم د چا یورینیشن نه کیږي، د هغه چې کوم وړه بول دی هغه نه پس کیږي، نو چې کله هم تاسو ایمرجنسي ته راشئ، ایمرجنسي منیجمنټ کې موږ څه کوو چې دې دپاره یو پایپ ستاسو د یوریتر په ذریعه باندې بلیډر ته، د بلیډر په ذریعه باندې یوریټر باندې هغه موږ پاس کوو، چې کوم ځای کې کاڼی وي دغه کاڼي نه مخکې موږ پاس کوو، چې کوم د یورین فلو دی، د وړو بولو چې کومه فلو دی چې هغه څه شی شي هغه ډایرکټ بهر باډۍ نه راوځي، نو تاسو ته چې کوم پین دی، کوم درد دی هغه کم شي. چې کله هم کاڼی انتهایی زیات غټ وي نو د دې لپاره دوه پروسیجر کیږي هسپتال کې، یو ته لیتروټریپسي وایي، یو ته یوریتروسکوپي وایي. دا دوه څیزونه انتهایی زیات لازمي دي چې د دې لپاره بیا منیجمنټ کې یوز کیږي. لیتروټریپسي په ذریعې سره دا بهر نه یو شوکینګ یا شوکینګ ماشین هم تاسو ورته ویلی شئ، یو شوک ورکوي، تاسو چې کوم سټون دی، تاسو کوم کاڼي دي هغه ته یو شوک ورکوي، هغه مات کړي او هغه د یورین په ذریعې سره بیا خپل هم بډۍ نه بهر راوتلی شي. یوریتروسکوپي چې کوم دی هغه ستاسو د یوریترا نه بلیډر ته، بلیډر نه د یوریټر په ذریعې چې کوم ځای کې هم کاڼی دا ټول ټری کې بلوک کړی وي، دې ته یو داسې یو شوک پاس کیږي چې هغه څه شی کوي چې کوم وړه پارټیکل وي چې هغه دا لاره بند کړي وي هغه راونیسي، هغه بهر راوباسي. که چېرته هم غټ وي نو د دې په لیزر په ذریعې سره بیا هغه ته یو شوک ورکولی شي، یو کرنټ ورکولی شي، چې کله هم هغه ذرې شي، مات شي، هغه نه پس هغه راونیسي، هغه بهر راوباسي. ښه، د دې دپاره موږ کولی څه شو؟ ټولو نه ضروري خبره چې بیا تاسو ته ونه شي او ستاسو چې کوم کډني سټون دي چې دا ایزیلی بهر راوځي، د دې دپاره اول انتهایی ضروري دی چې ستاسو د اوبو انټیک زیات کړئ. اوبه چې څومره هم څښلی شئ، که چاته هم د ګردو درد وي یا هغه کې کاڼي وي نو ضروري خبره دا دی چې تاسو اوبه ځان سره هر ځای کې ساتئ، چې کله چېرته هم ځئ خامخا یو 30 منټ پس، یو 20 منټ پس تاسو اوبه چې څومره زیات څښلی شئ هغومره زیاتې تاسو اوبه څښئ، ستاسو فلټریشن به ټیک وي، تاسو ته به کاڼي ډېر زیات نه جوړېږي. دویم څیز چې کوم دی انیمل چې کوم پروټین دی، غوښه شوه دا به نه خورئ، دا کم کړئ، د دې د وجې هم سټون کاز کیدلی شي. دریم چې کوم څیز دی هغه مالګه دی، د مالګې انټیک تاسو انتهایی زیات کم کړئ نو ډېره به ښه وي. بل څیز چې کوم دی هغه اوکزلیټ دی، اوکزلیټ تاسو بیخي کم کړئ. اوکزلیټ څه شی وي؟ اوکزلیټ کم څیزونه کې وي، بادام کې وي، خواږه چې کوم الوګان وي هغه کې وي، کوفي کې وي، او زیاته چیني تاسو مه استعمالوئ. پلک انټیک بالکل مه کوئ، پلک کې هم دا کیدلی شي. او چاکلیټ چې کوم دي خلک چاکلیټ خوري که نه هغه خواږه هم وي، دا څیزونه تاسو کم کړئ، د دې د وجې به ستاسو سټون چې کم دي نور به نه جوړېږي، او چې کم دي د هغه دپاره ما درته وویل چې اوبو انټیک انتهایی زیات کړئ، دا څیزونه تاسو کم کړئ نو تاسو ته به انشاءالله بهتري دې کې راځي. ډېره مهرباني.